ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ دوستانو. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې د افغانستان او بنګلادیش کومې را روان لوبې چې دي هغه تاسو په ژوندۍ بڼه وګورئ. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، که خوښه مو شوه در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. دوستانو که ستاسو یاد شي ما تاسو ته یوه بله ویډیو جوړه کړې وه چې ما تاسو ته به هغې کې ویلي وو چې تاسو په جي ټي وي باندې یعنې د بنګلادیش یو ټي وي چینل دی، تاسو به هغې کې کولی شئ چې د افغانستان لایف میچونه وګورئ. خو ما تاسو په هغه وخت کې دغه خبره کړې وه چې دا اوس کنفرم نه ده چې آیا په دغه چینل کې به دا لایف راځي او که نه راځي. نو دوستانو اوس کنفرم خبره دا شوه چې تاسو اوس په اسانۍ سره کولی شئ چې په جي ټي وي کې دغه لایف لوبې وګورئ. د افغانستان او د بنګلادیش چې کومې را روانې لوبې دي هغه که ټیسټ وي او که T20 وي، هغه ټولو لوبې تاسو کولی شئ چې په جي ټي وي کې وګورئ. ځکه چې کوم ټیم چې ده هغه بنګلادیش ته ځي نو هغې سره خپل رایټ وي چې دا به د بنګلادیش نه خپرېږي، نو بیا دغه رایټ چې ده جي ټي وي واخیستله او دا به لایف نشر کېږي. او دوستانو بله خبر دا چې تاسو دا کولی شئ په خپل موبایل کې هم وګورئ. په ځینو ملکونو کې چې دا جي ټي وي کار نه کوي ځکه دا د بنګلادیش چینل دی او دا په ډیش ټي وي کې کار کوي او په کیبل کې هم دغه چینل نه وي. نو دوستانو تاسو به زه یو چینل ښیم په یوټیوب کې، یو چینل دی ریبټ هول بی ډي، تاسو به دغه نوم ولیکئ او یوټیوب ته ولاړ شئ، تاسو په ژوندۍ بڼه به تاسو ته لوبه راشي. یا تاسو کولی شئ چې ولیکئ په ګوګل کې لاړ شئ، ولیکئ افغانستان ورسز بنګلادیش لایف میچ، نو تاسو کولی شئ ډایرکټ جي ټي وي ته لاړ شئ او هغلته تاسو لایف لوبې وګورئ. او همداسې دوستانو که تاسو وګورئ ډېر ایپونه هم په دې کې شته دي، خو هغه ایپس کې ډېر داسې اعلانات هم ډېر زیات راځي او بعضې کار کوي نه کوي، خپل وخت پرې مه ضایع کوئ. نو دغه طریقه چې کومه طریقه ما تاسو ته وښودله په دې طریقه سره تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې لایف لوبه د افغانستان او د بنګلادیش وګورئ. نو دوستانو دغه یو خبرو چې ما تاسو ورسوله، که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.